پرانیست غونډه وپیلیږي. نو تخنیکي همکارانو نه هیله کیږي چې دغه تصویر نشر کړي، که څه هم د نشر په حال کې دی. نو یوه لویه لاسته راوړنه لکه چې زموږ میلمه ورته اشاره وکړله درنو لیدونکو، ولسي جرګې په دغه تقنیني دوره کې، په تېره تقنیني دوره کې یا کاري اجلاس کې، البته په دویم کال کې وتوانېده چې د ملي بودیجې د 1400 کال مالي کال ملي بودیجه په تصویب ورسوي او په دغه بودیجه کې د ملت هغه غوښتنو څخه په کلکه دفاع وکړي چې تر ډېره بریده د ملت نه غوښتل کېدې. همدارنګه د نوماند وزیرانو خبره وه چې ولسي جرګې وکولی شول په خپله تقنیني دوره کې، یعنی په تېره دویم کال کې 100 نوماند وزیرانو ته د تایید رایې ورکړي او د افغانستان بانک په ګډون د رئیس په ګډون 15 نوماند وزیرانو ته د رد رایې ورکړي، چې دا هم یو ډېر نیک اقدام و. نو درنو لیدونکو تاسو وینئ چې ولسمشر غني تالار ته داخلیږي. نو له داخلو وروسته به ولسمشر غني خپله پرانیستونکې وینا، همدارنګه د ولسي جرګې رئیس الحاج میر رحمان رحماني او همدارنګه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار به خپلې ویناوې وړاندې کوي. نو په تالار کې زموږ همکاران شته دي، نو د هغې ژوندی بهیر به تاسو ته وړاندې کوي. دغه بهیر کولی شئ تاسو د ولسي جرګې تلویزیون څخه په ژوندی بڼه وګورئ، همدارنګه د 106.5 FM راډیو څخه یې هم اورېدلی شئ. دغه ژوندی بهیر د ولسي جرګې WJ راډیو تلویزیون پر فیسبوک پاڼه هم لیدلی او کتلی شئ. تاسو کولی شئ چې دغه ژوندی بهیر باندې کومنټونه ورکړئ په فیسبوک پاڼه باندې، موږ به تاسو کومنټونه هم په خپرونه کې ګورو. نو درنو لیدونکو تاسو عملاً ګورئ چې تالار کې د ملت استازو حضور پیدا کړی. نو څو شېبې وروسته به ولسمشر غني تالار ته راداخلیږي. نو موږ سره په سټوډیو کې به میلمانه هم راسره وي، میلمنو سره به بحث خبرې کوو. نو ښه به دا وي درنو لیدونکو چې تاسو له موږ سره پاتې شئ او دغه ژوندی بهیر له موږ سره یو ځای په ګډه وګورئ. ولسمشر غني تالار ته راداخل شو، له ملت استازو سره د ښه راغلاست ترڅنګ وګورو چې خپله پرانیستونکې وینا کې څه وړاندې کوي او همدارنګه دغې جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د ملت استازو ترڅنګ د یو شمېر سیاسیونو د کابینې غړو هم ګډون کړی دی چې د کابینې غړو به هم خپل نظریات ورسره شریکوي. نو درنو لیدونکو خپرونه دوام لري ورګرځو تالار ته چې تاسو کولی شئ چې دغه بهیر وګورئ. نو تخنیکي همکارانو نه هیله کیږي چې دغه تصویر درته وړاندې کړي. نو بیرته له موږ سره پاتې شئ، خپرونه دوام لري. نو دغه تصویر ته ورګرځو چې ولسمشر غني او په غونډه کې نور کوم موضوعات وړاندې کیږي. منشی صاحب نصاب چند است تثبیت. بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګې جلال‌آباد رئیس د داخلي دندو اصولو مطابق نصاب د غونډې د دایرولو په مخه بشپړ ده. منشی صاحب اجنده جلسه را قرائت نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نننۍ اجنډا د ملي شورا د 18مې تقنیني دورې د دریم کاري کال پرانسته. نیټه شنبې
14 د کب د 1499 لمریز کال. لومړی د غونډې د نصاب تثبیتول، دوم د هیواد ممتاز قاری ښاغلی برهان الدین حافظ لخوا د قرآن کریم څو مبارکو آیاتونو تلاوت، دریم د بانډو موزیک لخوا د افغانستان د ملي سرود خپرول، څلورم د ولسي جرګې د رئیس جلالالمآب ښاغلی میررحمان رحماني د ښه راغلاست وینا، پنځم د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلالالمآب جمهور رئیس وینا، شپږم د ښاغلي عزتمآب سناتور مولوي عبدالوهاب عرفان لخوا دعایه. بسم الله الرحمن الرحیم. افتتاح سال سیوم کاری دوره 17 تقنینی شورای ملی، تاریخ شنبه 16 اود 1399 هجری شمسی. اول تثبیت نصاب جلسه، دوم تلاوت آیت چند از کلام‌الله مجید توسط قاری ممتاز کشور محترم برهان الدین حافظ، سه پخش سرود ملی افغانستان توسط باندوی موزیک، چهار بیانیه محترم خیر مقدم جلالالمآب محترم میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، پنج بیانیه جلالالمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دعایه شش دعایه توسط عزتمآب سناتور مولوی عبدالوهاب عرفان. حال از قاری صاحب ممتاز کشور به خاطر قرائت دعوت می‌گردد که تشریف بیاورند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمور كلنا وأمور المسلمين خيرا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. د هیواد ممتاز قاری صاحب نه مننه. د پروګرام په دې برخه کې د جمهوریت ریاست د نظامی تشریفاتو قطعې په وسیله د افغانستان ملي سرود په ژوندۍ بڼه خپریږي. اوس د موزیک بانډو په عسکري نظام سره د ملي شورا تالار ته راننوځي. له حاضرینو څخه په ډیر درنښت هیله کیږي چې د افغانستان د ملي سرود په احترام په خپلو ځایونو کې ودرېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالت مآب دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، عزت مآب معاونی محترم ریاست جمهوری، فضیلت مآب قاضی قضات صاحب، جلالت مآب رئیس مشران جرگه، رهبران محترم جهاد و مقاومت، اعضای محترم شورای ملی، مشاور محترم امنیت ملی، اعضای محترم کابینه، رؤسای محترم ادارات مستقل، اعضای محترم کور دیپلماتیک مقیم کابل، همکاران محترم دارالانشای مجلسین شورای ملی، نمایندگان موسسات بین‌المللی، ژورنالیستان عزیز، میهمانان گرانقدر و سایر اشتراک‌کنندگان عزتمند در جلسه افتتاحیه اجلاس سالانه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلالت مآب رئیس جمهور، د هر څخه د ملي شورا د دوالو مجلسینو د محترمو اعضاو په استازیتوب ستاسو قدرمن حضور او عزتمن میلمنو او ګډونوالو راتګ د ملي شورا د تقنیني کال افتتاح جلسې ته ښه راغلاست وایم. جلالت مآب رئیس صاحب جمهور، خرسندم که بعد از گذشت مدت 1 سال توفیق الهی نصیب همه ما گردید تا بار دیگر شاهد حضور شما و همه اراکین عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح اجلاس امروزی خانه ملت باشیم. با شما بهتر معلوم است که همه اعضای این خانه به نمایندگی از مردم این سرزمین افتخار عضویت در شورای ملی را دارند. بدون شک این نمایندگی مسئولیت است پس بزرگ در برابر مردم افغانستان که آنها انتظار دارند تا وکلایشان در مجلس فقط و فقط مسئولیت و رسالتشان را با کمال صداقت و ایمانداری انجام دهند که همگی ما و شما از گذشته تا کنون در معرض قضاوت مردم خود قرار داریم. ابعاد مثبت این قضاوت زمان رونما خواهد گردید که ما بتوانیم ثابت کنیم که شایسته اعتماد مردم خود هستیم. این اعتماد زمانی به دست خواهد آمد که گفتار نیک ما را جامعه عمل بپوشانیم. جلالت مآب رئیس جمهور، یقین کامل دارم که همکاری نزدیک بین قوای ثلاثه دولت و رعایت جایگاه یک قوه توسط قوای دیگر ما را برای رسیدن به یک دولت قانونمند نزدیک و نزدیکتر می سازد. احترام به مساوات و فیصله های مجلسین شورای ملی در ذات خود احترام گذاشتن به خواست مردم افغانستان است. ناگفته نماند که در طول سال جاری تعداد زیادی از اعضای کابینه جهت دریافت رأی تایید به ولسی جرگه معرفی شدند که در نتیجه اکثریت آنها مورد تایید نمایندگان خانه ملت قرار گرفتند. این عمل در نوع خود قانونی بودن نهاد را ثابت می سازد که قابل تمجید و ستایش است. الحمدلله اکنون که ما شاهد آغاز سال سوم تقنینی شورای ملی هستیم، ولسی جرگه انتظار دارد تا در آغاز سال جاری هر چه زودتر رهبری دولت به عرف سرپرستی خاتمه داده و آن دست اعضای کابینه، استر محکمه و سایر ضوابطی که نیازمند دریافت رای تایید ولسی جرگه شورای ملی می باشند در زودترین فرصت ممکن به خانه ملت معرفی گردند تا باشد جهت تامین و تحکیم نظام قانونمند همدیگر را یاری رسانیده باشیم. جلالت مآب رئیس جمهور و میهمانان گرامی، کشور عزیز ما افغانستان در آستانه یک آزمون بزرگ تاریخی تحت عنوان پروسه صلح قرار دارد. شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق طلبا می‌خواهد که خشونت‌ها و عملات خویش را کاهش دهند، چون ادامه خشونت‌ها و تداوم جنگ جزو ایرانی چیز دیگری به بار نخواهد آورد. همچنان شورای ملی از طریق طلبات توقع دارد که در گفتگوهای صلح بین افغانی از خویش انعطاف نشان داده از طرح اجنده‌هایی که حداقل در شرایط فعلی جنبه تطبیقی ندارد پرهیز کنند تا برای صلح و ثبات و بازسازی افغانستان با هم تلاش نماییم. ما به نمایندگی از مردم از رهبران طالبان می‌خواهیم تا در تاریخ آینده به عنوان صلح کنندگان با عزت این کشور یاد شوند. حالا زمان آن است که خشونت‌ها را پایان دهند و بدون بهانه بیشتر به میز مذاکره برگردند و با آتش‌بس دائمی تن دهند. جلالت مآب رئیس جمهور، شایان ذکر است که از فداکاری‌ها، مبارزات افتخارآفرین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که حافظان اصلی استقلال کشور، تمامیت ارضی و نوامیس ملی این مرز بوم هستند، اظهار نهایت سپاس و قدردانی نماییم.
و درود میفرستم بر روح تمام شهدای این راه مقدس و برای تمام کسانی که در راه دفاع از کشورشان فرزندان و عزیزان خویش را دست دادند. صبر جمیل از بارگاه ایزد منان خواهانم. خداوند منان به همه زخمی های نیروهای امنیتی و دفاعی شفای عاجل نصیب کند. امید دارم تا سال جدید بهار نو، سال ثبات، امنیت، صلح، رفاه و خالی از هر گونه تشویش برای مردم عزیز ما افغانستان و تمام جهانیان باشد. من به نمایندگی از همه اعضای این خانه به شما اطمینان می‌دهم که ما قاطعانه در پهلوی نظام و در حمایت از جمهوریت و مردم خود هستیم و خواهیم بود. و تعهد کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان در نشست ژنوا و ایالات متحده آمریکا تشکر و قدردانی نموده و توقع داریم که چنین مساعدت‌ها در آینده نیز تداوم پیدا کند. در اخیر زحمات و تلاش‌های اعضای کمیسیون عالی برگزاری افتتاح سال سوم دوره 17 تقنینی شورای ملی که به خاطر تدبیر این محفل با شکوه تحت ریاست رئیس جمهوری دالنشاه ولسیجی انجام یافته است قدردانی نمایم. با توجه شما وزار گرامی و جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سپاسگزاری می‌نمایم. اکنون رشته سخن را به جلالتمآب دکتر محمد اشرف غنی رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان واگذار می‌کنم تا بیانیه خویش را ایراد فرمایند. تل دوی افغانستان، زنده باد افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز، جناب سالیس، جناب دانش، برادر گرامی، جناب دکتر سب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، جناب رحمانی سب مسلمیار سب، رؤسای محترم مجلسین شورای ملی، فضیلت ماب جناب قاضی القضات و اعضای محترم مستر محکمه، رهبرای سیاسی و جهادی، اعضای محترم شورای ملی، اعضای محترم کابینه، مشاور سب امنیت ملی، سفرا و نمایندگان محترم کشورهای دوست، نمایندگان عزیز رسانه ها، اطفال بسیار مقبول ما که با لباس ملی در بالا نشستند، با افتخارشان یک کف بزنید. خیر کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نهایت خرسندم که یک بار دیگر در حضور شما نمایندگان منتخب ملت بزرگ افغانستان در شرایطی که ضرورت به بحث و گفتمان نسبت به هر وقت دیگری بیشتر است در شورای ملی قرار دارم و سال سوم تقنینی دوره کاری 17 شورای ملی افغانستان را افتتاح میکنم. مبارک دمی. انتظار و توقع ملت در این شرایط از همه ما زیاد است. برای شما یک دوره کاری موفق و پردستاورد میخواهم. اولتر از همه مراتب تسلی و همدردی خود را به خانواده های شهدای نیروهای شجاع ملی، امنیتی و دفاعی کشور که جانهای شیرینشان را در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از دست دادند ابراز می‌نمایم. در این اواخر موج از حملات هدفمند بر اهداف ملکی قسمت کلان آن بر نخبگان و آینده سازان جامعه ما از جمله علمای کرام، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، زنان فعال و توانا در جامعه، کارمندان ملکی دولت و جوانان نخبه صورت گرفت. این حملات هدفمند در حقیقت ترور افراد نیست، بلکه حمله بر حال و آینده
این ملت است. حمله بر اطفال ماست، حمله بر فکر و عمل است که آینده روشن افغانستان را ترسیم می کند. هدف این حملات پخش رعب و مایوسی در جامعه نسبت به آینده ماست. در نتیجه این حملات تروریستی و ضد بشری در چند ماه گذشته شخصیت‌های تاثیرگذار زیادی را از دست دادیم. آرزو داشتم نام‌های تمامشان را اینجا یک بگیرم. در حالی که نمی‌توانم نام‌های هر یکی از این زنان و مردان وطن دوست را به تفکیک اینجا یادآور شوم، به گونه جمعی به تمام خانواده‌های خونی و معنوی آنها تسلیت می‌گویم. انا لله و انا الیه راجعون. از همه تقاضا داریم که در دعای امروز و روزهای آینده خود این شهدای آزادی، دموکراسی و مردم سالاری افغانستان را از یاد نبرم. د ملت محترم استاسو، خویندو او ورونو، ګرانو وطنوالو، اساسی قانون زموږ ملي وثیقه ده. ملي شورا د دې وثیقې په اساس د لوړ تقنیني رکن په حیث د ملت د ارادې مظهر دی او د ټول ملت نمایندګي کوي. تاسې د ټول ملت نمایندګان یې. د اساسی په قانون پرانا کې د دې مهم رکن په هکله زما دیدګاه او لید بالکل واضح ده. ما د دولت د رئیس په توګه همیشه د قواو د تفکیک په اصل او د ثلاثه قواو ترمنځ پر همکاري تاکید کړی، ځکه دا د جمهوریت تر ټولو اساسی اصل ده. د ملي شورا مجلسینو په سختو شرایطو کې له حکومت سره اوږه په اوږه قدم ایښی او د یو بل په کارونو تکمیلي کړي. کله کله د ملي شورا او حکومت ترمنځ د نظریاتو تفاوت هم وي، اما زیاتره په دې توانېدلي یو چې د نظریاتو تفاوت د مذاکراتو او خبرې له لارې حل کړو. د نظریاتو تفاوت څه معنا؟ دا معنا چې د دولت ارکان مستقل عمل کوي او هیڅ رکن په بل رکن باندې خپل نظریات نه تحمیلوي. زموږ د جمهوري نظام قوت په همدې کې دی او ټول د ملي شورا له غړو نه د هغوی له همغږي او همکاري نه د زړه له کومې نه مننه کوو. په دې فرصت کې غواړم له تاسو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې د کابینې غړو ته مو د اعتماد رایه ورکړه او د 1400 مالی کال بودجه مو تصویب کړ او نور مقررې به ډېر زر انشاءالله تعالی تاسو ته وړاندې شي. حضار محترم، رسیدن به صلح پایدار برای ما نه تنها یک خواست و آرمان بلکه یک هدف مقدس است. در حالی که اعلامیه‌های جهانی و قانون اساسی ما حقوق فردی شهروندان ما را تضمین می‌کند، 42 سال است که ملت ما از اساسی ترین حق جمعی خود که حق زندگی صلح‌آمیز است محروم بوده است. مردم ما خواهان خاتمه این جنگ هستند. خوشبختانه فرصتی که امروز برای رسیدن به یک صلح واقعی و پایدار که من آن را صلح مثبت مینامم به وجود آمده است. در 42 سال گذشته این فرصت بی‌نظیر است. 6 سال کار شب‌روزی همه ملت و همه ما به اساس یک گفتمان ملی و بین‌المللی هدف را قابل محصول ساخته است.
من خوشحالم که اولویت و استقلالیت را که از اولین روز کارم به عنوان رئیس جمهور برای رسانیدن مردم افغانستان به یک صلح پایدار مطرح کردم، همان استقلالیت امروز به سطح افغانستان، منطقه و دنیا مطرح است. مردم و دولت افغانستان بیشتر و بیشتر از هر کس دیگری این استقلالیت را درک و احساس می‌کنند. ما زمانی به صلح پایدار می‌رسیم که مردم افغانستان خود را در صلح سهیم ببینند و مالکیت آن را داشته باشند. برایتان وعده می‌سپارم که هیچ تصمیم در مورد سرنوشت افغانستان بدون مشوره متداوم، سهم مستقیم و تایید تمام اقشار مردم افغانستان صورت گرفته نمیتواند. د ملت محترم و استاسو قدرمند و حضارو، زموږ د تیرو شپږو کالو تجربو دا وښودله چې سولې ته رسیدل تش خیال نه دی. پایدار سولې ته رسیدل ممکن دي، اما داسې سولې ته رسیدل چې خشونت پای ته ورسوي او سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ثبات راوړي. تدبیر غواړي، ژمنه غواړي او فداکاري غواړي. بیا یې تکراروم، داسې سوله تدبیر، ژمنه او فداکاري غواړي. لومړی له تدبیر نه مې هدف څه ده؟ تاسې ټول پوهیږئ چې زه د تاریخ یو دوامدار شاګرد یم. زما د تاریخ مطالعه او شخصي تجربه دا ښیي چې د سولې اکثریت هغه موافقې چې بې له تدبیر نه په بیړه ترسره شوي او فرصتونه او خطرات پکې په واقعي ډول په نظر کې نه دي نیول شوي، په لومړیو 15 کالو کې له بده مرغه ناکامې شوي او د خشونت د ډېرېدو، د نظام د ړنګېدو او د ملتونو د بدبختي لامل شوي دي. دا مثالونه موږ په خپل معاصر تاریخ کې لیدلي. تاسې ضرورت نه لرئ چې کتابو ته مراجعه وکړئ، ځکه خپل د سترګو لیدم سرنوشت ده او ژوندی تاریخ ده. هر افغان تاریخي لید لري او پیږي چې په اساسو شرایطو کې څه رقم تله په لاس کې او عادلانه او اساسي فیصلې ته ورسېږي. دوم، هدف مې له ژمنې څه ده؟ هدف مې دا ده چې زموږ شعار او عمل باید یو شان وي. هغه شعار چې ورکوو باید عمل پرې وکړو، او کله چې احساس کوو چې د نظام او جامعې بنیاد ته مو خطر متوجه ده، په ژمنې د یو بل په څنګ کې ودرېږو. باید ژمنه وکړو چې ټول داسې سولې ته ژمن یو چې په هغې کې فرصتونه له لاسه ورنه کړو، داسې سوله چې په هغې کې هیڅ افغان له بل افغان نه زیات او کم نه وي او هره ښځه او نر ته مساوي فرصتونه ولري، داسې سوله چې په هغې کې د پرمختګ یوازینی معیار استعداد وي او بل هیڅ معیار یو افغان له بل افغان نه تفکیک نه کړي. دریم، هدف مې له فداکارۍ څه ده؟ هر مقدس هدف ته رسیدل له موږ نه فداکاري غواړي. واقعي او پایدار سولې ته رسیدل هم فداکاري غواړي. د فداکاري لپاره زموږ لومړنی معیار دا ده چې ټول له شخصي او گروهي غوښتنو تیر شو او د ولس غوښتنې ته رجوع وکړو. سولې ته د افغانستان ولس د رفاه د یو مقدس هدف په سترګه وګورو، نه د شخصي او گروهی امتیازاتو ترلاسه کولو وسیله. خواهران و برادران عزیز، من بارها گفتم و باز تکرار میکنم که برای تحقق یک صلح واقعی و پایدار که در آن استقلال، وحدت ملی
و حق تعیین سرنوشت مردم ما به دست خودشان متصور باشد، حاضر به هر گونه فداکاری است. ولی فداکاری این نیست که از مسئولیتم که رسانیدن مردم به این هدف مقدس است شانه خالی کنم. از قانون اساسی که وثیقه ملی ماست عدول کنم. اجازه بدید واضح بگویم، من به عنوان خادم فعلیتان مسئولیت دارم که نگذارم خون و اشک و عرق را که مردم افغانستان طی 20 سال برای تحکیم مردم سالاری، صیانت از نظام و حفظ و تقویه آزادی ها و ارزش های خود ریختاندند به هدر برود. انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم. به همین دلیل به کسانی که برای رسیدن به قدرت به این و آن دروازه می روند برادرانه توصیه می کنم که اقتدار سیاسی در افغانستان یک دروازه و یک کلید دارد و آن رای آزاد مردم افغانستان است. این دروازه را تنها مردم افغانستان می توانند از طریق رای خود برویتان باز کنند، بنان به جمهوریت و به قانون اساسی متحد باشد. هر نهاد می تواند خیال و خواب را در کاغذ بنویسد و راه حل برای افغانستان توصیه کند. این کاغذها هم در گذشته نوشته شدند، حالا هم نوشته میشوند و در آینده هم نوشته خواهند شد. وثیقه ما قانون اساسی ماست. با وثیقه دیگر ضرورت نداریم. هیچ کس نمیتواند که در مورد انحلال نهادهای که موجودیتشان در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده است تصمیم بگیرد. شورای ملی ما دوامدار است. قانون اساسی ما هم به جای خود خواهد بود و نهادهای ملی ما هم به جای خود خواهند بود. قانون اساسی راه تعدیل را برای ما باز گذاشته است. یگانه راه تعدیل قانون اساسی مجرایی است که خود قانون اساسی پیش بینی کرده است. طالبان هم پیام داده په هر هڅه کې چې افغانان خپل ځان ونګوري ثمر ته نشي رسېدلی. هیڅوک په ویرې او تهدید د افغانانو سر نشي ټیټولی. تاسې به د افغانانو غږ اورئ. افغانان له جګړې نه ستړي دي، مګر د قبرستان سوله نه غواړي. نو خشونت پرېږدئ، له شعار نه تیر شئ او په عمل کې ثابته کړئ چې د واقعي سولې نیت لرئ. په خپلې ژمنې ودرېږئ او د مذاکراتو میز کې په چټکۍ مثبت نتیجې ته ورسیږئ. په هر مورد بحث کولی شو او نتیجې ته رسیدلی شو. 2 کاله مخکې اوربند درته ثابته کړه چې افغانان پراخه غیږه لري. د جمهوریت لمن لویه ده. ملت خپل کړئ، د ملت رای ته رجوع کړئ، د دې ملت جمعي عقل او شعور موږ او تاسې سولې ته رسولی شي. نمایندگان محترم ملت، خواهران و برادران، اجماعی که در سطح ملی، بین المللی، منطقه‌ای و جهان اسلام برای صلح پایدار که محصول آن یک افغانستان مستقل، واحد و مردم سالار باشد
با وجود آمده است بی‌نظیر است. تضمین منطقه و جهان برای صلح پایدار در افغانستان یک امر حتمی و ضروری است. تلاش ما برای تقویت این اجماع و کسب تضمین منطقوی و بین‌المللی برای صلح پایدار در افغانستان جریان دارد. برایتان اطمینان می‌دهم که حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه افغانستان تحت نظر جناب دکتر صاحب عبدالله ظرفیت پیشبرد یک گفتمان منطقی را در سطح منطقه و جهان دارد. با حکومت جدید ایالات متحده امریکا تماس متداوم داریم و مشوره های ما جریان دارد. با سازمان ناتو، اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه تماس ها و بحث های مفید داشته ایم و آن را دوام خواهد. د افغانستان د ملت له تالار نه په پاکستان باندې غږ کوو چې واقعي سولې ته راسي او راسي چې دوه مستقله دولته او دوه مستقل ملتونه یو بل ومنو. ټوله مرکزي اسیا مخکې خلاصولی سو او په ګډه هغه کارونه کولی سو چې چا په فکر کې نه ګرځي. نو راسي مثبت لارې ته دا لویترین فرصت پاکستان دپاره ده چې خپل د تیرو لسیزو سیاست بدل کی او یو آزاد مستقل او سرلوړ افغانستان ومني. مدیریت نادرست و غیر مدبرانه این روند خطرات را هم با خود دارد که من به عنوان رئیس جمهور و سرقماندان اعلای قوای مسلح یک کشور میخواهم شما را از آن آگاه بسازم. تحلیل این خطرات و مدیریت آن میتواند ما را به رسیدن به صلح مثبت نزدیکتر بسازد و اغماض و چشم پوشی از این خطرات میتواند عواقب فاجعه دار داشته باشد. سوال اساسی این است که از امروز تا به رسیدن به صلح چی میکنیم؟ صلح را چگونه تطبیق میکنیم؟ انتقال اقتدار بعد از صلح چگونه صورت میگیرد؟ نقشه راه ما برای رسیدن به فردای صلح‌آمیز و باثبات در افغانستان چیست؟ با جنگجویانی که از جنگ دست میکشند چی میکنیم؟ با میلیون ها مهاجری که بعد از صلح انشالله تعالی برمیگردند چی میکنیم؟ چگونه آنها را در جامعه جذب میکنیم؟ هر مرحله این روند خطرات را با خود دارد که باید مدیریت شد. در غیر آن نه تنها خدای ناخواسته که به صلح نمیرسیم بلکه خطر بازگشت به گذشته ناخوشایند و فروپاشی هر لحظه متصور است. آیا ما برای مجادله با خطرات طرح‌های واضح داریم و روی آن با تدبیر فکر کرده ایم؟ به همین دلیل تأکید میکنم که استعجالیت و نیت مثبت را با شتاب زدگی به برنامه نباید اشتباه گرفت. بحث دیگر این که ساختار و نظام بعد از صلح چگونه خواهد بود؟ تعریف ما برای نظام بعد از صلح چیست؟ آیا می توانیم که مشارکت با معنی را در ساختار بعد از صلح تأمین کنیم؟ چگونه می توانیم یک ساختار بعد از صلح را مشروعیت ببخشیم؟ شما شاهد بوده اید که کلانترین عامل شکست پیمانهای صلح جنجال‌های ناشی از چگونگی ساختار قدرت و مشارکت در آن است. تأکید ما بر حفظ نظام قانون اساسی و اصل انتخابات کدام سلیقه شخصی نیست بلکه برای جلوگیری از همین خطرات است. د ولس درنو استازو زه په دې ویاړ کوم چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواو خادم یم. دا قواوې په سیمه کې ساری نه لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې هیڅ وخت
دومره غیر سیاسی، غیر قومي، مسلکی او مجهز نه وي. 40 زره خاص کماندو او هوایی قوه اوس د دفاعي او امنیتي قواو په چوکاټ کې فعالیت کوي. محب صاحب، لوی صاحب، له تاسو ټول نه مننه کوم. 6 کاله مخکې ویل چې افغانستان به هوایی قوه ونه لري، خو نن مو هوایی قوه د ځمکني قوې سره یو ځای د افغانستان قدم قدم له هوا څاري. نن ستاسې دفاعي او امنیتي قواوې 95% نظامی عملیات پخپله کوي. دوی په انګیزې، تحرک، شجاعت او ژمنې د دې وطن دفاع کړې او کوي. په تیرو څو میاشتو کې مې هره ورځ د اول خط له سربازانو، بریدملانو او افسرانو او د دفاعي او امنیتي قواو د شهیدانو له کورنۍ سره خبرې کړې دي. ستاسو د دفاعي او امنیتي قواو انګیزه، مورال او ژمنه ډېر لوړ او نه ماتېدونکي دي. هر وار چې د شهیدانو له کورنیو سره خبرې کوم او د بچو شجاعت او سربازي یادوم، سره له دې چې غمجن دي، خو بیا هم د هیواد، خاورې او ملي نوامیسو د دفاع لپاره د خپلو بچو شهامت یادوي او حاضر دي چې د هیواد او ملي نوامیسو د دفاع لپاره خپل نور بچي هم د جنگ اول خط ته ولیږي. زه د هیواد دې زړورو بچو ته د تعظیم سر ټیټوم او کورنۍ سره ژمنه کوم چې یوه لحظه به یې هم په خدمت کې غفلتونه کړم. له همدې فرصت نه په استفاده اعلام کوم چې د نوي کال په ابتدا کې په کابل کې د خپلو دفاعي او امنیتي قواو د منصوبینو د 11 ولایتونو د شهیدانو کورنۍ ته 10,000 نمرې ویشل پیل کیږي. له جناب صالح صاحب، د کابل والي صاحب، ښاروال صاحب او نور چارواکو نه د زړه له کومې مننه کوم چې دا نمرې چې پټې وې دوی پیدا کړې او موږ شهیدانو کورنۍ ته به په حق ورسیږي. په نورو ولایاتو کې هم د ځمکو د تثبیت او توزیع کار به شدت عمومي چټک سي چې ټولو ته انشاءالله تعالی ورسیږي. اعضای محترم شورای ملی، خواهران و برادران ارجمند، برگزاری کنفرانس جنیوا یک موفقیت کلان برای مردم افغانستان بود. در حالی که گفته میشد دنیا دیگر علاقه به افغانستان ندارد و دولت و مردم افغانستان ظرفیت جلب حمایت بین‌المللی را از دست دادند، شاهد بودید که خوشبختانه دنیا یک بار دیگر حمایت بی سابقه سیاسی و مالی از دولت و مردم افغانستان را در این کنفرانس به نمایش گذاشت و بیشتر از 13 میلیارد دلار را برای 3 سال آینده بر افغانستان تعهد نمود. در حالی که از تمام همکارانم در حکومت به خاطر کار شب و روزیشان که منجر به این موفقیت شد قدردانی میکنم، این را هم میگویم که با دنیا تعهد دو جانبه داریم که این کمک ها باید به گونه مؤثر، شفاف و حسابدهی به مصرف برسند. تعهد ما با خداوند متعال، مردم افغانستان و کشورهای تمویل کننده این است که اصلاحات ادامه خواهند داشت. حکومت مؤثرتر و حسابدارتر خواهد شد و عرضه خدمات به مردم افغانستان به گونه شفاف و مؤثر صورت خواهد گرفت. قوت و مشروعیت نظام برای رسیدن به صلح پایدار کلیدی است و ما را در جایگاه قوی‌تر قرار می‌دهد. صلح هدف ماست ولی دولتداری مؤثر مسئولیت ماست. قوت و مشروعیت ما مشروط بر رضایت مردم ماست و رضایت مردم را فقط از طریق عرضه خدمات بر وقت و مؤثر میتوانیم حفظ کنیم. مدیریت موفقانه موج اول و دوم بحران کرونا نشان داد که تنها یک حکومت مشروع، یک دست متحد و متحد میتواند که بحرانهای کلان را مدیریت کند. فقط یک مثال برایتان میدم. از شروع برنامه دسترخوان ملی تا امروز در سرتاسر افغانستان به 400
23930 خانواده بسته های غذایی مواد غذایی توزیع شده است. قرار است این بسته های مواد غذایی امسال به 90% مردم افغانستان توزیع شود. آیا در غیاب یک دولت قوی و مشروع می توانید این گونه به مردم رسیدگی کنید؟ درسی را که جهان از بحران کووید 19 آموخته این است که برخلاف روال سابق قبل از بحران کرونا نقش حکومت ها در عرصه خدمات بیشتر خواهد شد. برای عرضه این خدمات نسبت هر زمان دیگر به یک دولت یک پارچه و قوی ضرورت داریم که تحقق آن در گرو اصلاحات و مبارزه جدی با فساد مالی و اداری و هماهنگی بین حکومت و ولسی جرگه و قوای عدلی و قضایی است. دستاوردهای خوب در قسمت اصلاحات در مدیریت مالی، جمع‌آوری عواید، مصرف بودجه، دستگاه عدلی قضایی، سکتور امنیتی، سکتور تعلیمی و تحصیلی، سکتور صحی، بانکداری، حکومتداری محلی و سایر سکتور که نسبت به زیقی وقت در این نمیتوانم به آن بپردازم و کتبی خدمتتان ارائه خواهد شد. من به عنوان رئیس جمهور هر لحظه وقت خود را برای بهبود هرچه بهتر حکومتداری و بلند بردن سطح پاسخدهی حکومت مصرف میکنم. راه دراز پیش رو داریم و ضرورت به کار بیشتر، تعهد بیشتر و هماهنگی بیشتر داریم. د ملت محترم و استاد خویندو ورونو، ډیر زر به حکومت تاسو سره د 8 ملي برنامو طرح شریکه کړي. د دې ملي برنامو تطبیق به د دې باعث شي چې د افغانستان ولس ته خدمات په مؤثره توګه وړاندې شي او د منابعو د ضیاع کېدو مخه ونیول شي. دا اراده هم لرو چې د 2014 کال په لومړیو 100 ورځو کې هره ورځ یو ملي پروژه افتتاح کړو او یا ملي ابتکار اعلان کړو. د دې کمپاین پیل به د کمال خان له بند نه انشاءالله تعالی وي. د افغانستان د اوبو مدیریت له کلونو راهیسې یو خوب و، اما دا خوب به راتلونکي کال کې په یو واقعیت بدلیږي او تهداب د افغانستان د اوبو او د ځمکې د مدیریت انشاءالله تعالی راتلونکي پیړیو دپاره کېښودل کېږي. د حکومت د کارونو گزارش تاسو ته په کتبي ډول رالیږل شي او په رسنیو کې هم جزئیات له ملت سره شریک شي. نو زه په دې اړه ډېر تفصیل نه ورکوم. نمایندگان محترم مردم، حضار گرامی، میخواهم یک بار دیگر تعهد دولت افغانستان به تمام ارکان یک جامعه باز و مردم سالار را تجدید کنم. یک جامعه نمیتواند رشد کند و به رفاه برسد مگر اینکه دولت دوش سکتور خصوصی، جامعه اکادمیک، جامعه مدنی، جامعه رسانه‌ای، خاصتا علمای کرام و سایر اقشار جامعه با هماهنگی و حمایت متقابل کار کند. من به تمام اراکین حکومت وظیفه سپرده‌ام تا تماس‌های خود را با تمام اقشار جامعه بیشتر سازند و برنامه دارم تا در ظرف 3 ماه آینده روند مشوره و تفاهم را با 28 قشر جامعه در مرکز و ولایت افغانستان شخصاً به پیش ببرم و همچنین اراده دارم که با هیئت‌های اداری ولسی جرگه و مشران جرگه به صورت دوامدار ملاقات ها و مجالس برای مشوره مفید و هدفمندتان داشته باشیم. ما به عنوان یک ملت و یک دولت تصامیم سختی در پیش رو داریم. چنانچه قبلا هم گفتم فرصت‌های بیشمار پیش روی ماست، ولی خطرات واقعی این فرصت‌ها را تهدید می‌کند. این مقطع به تمام معنا یک مقطع تاریخ ساز برای نسل‌های آینده افغانستان است و از این راه دشوار تنها می توانیم با همدلی، همدیگرپذیری، حفظ اتحاد و یک پارچگی بگذاریم. من به عنوان خادمتان از هیچ تلاش برای گذار افغانستان از این راه پرپیچ و خم با آینده مرفه و روشن
برای نسل امروز و فردای افغانستان دریغ نخواهد کرد. انشالله با وحدت و یک پارچگی از این مرحله اساس با سرخرویی و کامکاری خواهیم گذشت. یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان، زنده دیوی افغانستان. از صحبت‌های ارزشمند و راهنمودی جلالت مآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان حصار سپاس و قدردانی می‌نمایم. منشی صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. آل از جلالت مآب سناتور مولوی عبدالوهاب عرفان تقاضا می‌گردد تا تشریف آورده و با دعای خویش محفل ما را اختتام بخشند. مولوی صاحب از اونجا میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از این که دعا بکنم یک شعر از همون خدمتتان قرائت میکنم جناب رئیس به اجازهتان. خدایا رایگان مگذار ما را، به دستی این و آن مگذار ما را، کرم پروردگانیم ای خداوند، به لطف ناکسان مگذار ما را. خدایا بندگانت همت آموز، لبانش از نیازی غیر بردوز. اگر ممنون غیرش می نمایی، به خاکش افگن و در آتشش سوز. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همگیمان با عجز و نیایش از بارگاه الهی ایره می خواهیم که همه نیروهای با عزت، سرافراز و با صلابت نیروی امنیتی ما که به خاطر حفاظت از ملت با عزت و با صلابت و غیور افغانستان جانهای شیرینشان را فدا کردند، پروردگار عزیز شهادت اونها را تو قبول بکن، بهشتی بر این را جایگاهی از اونها بگردان و به خانواده و فامیلشان صبر جمیل عنایت بکن و خداوند زخمی های ما را شفای عاجل نصیب بگردان. الله عزوجل ما در یک مرحله بسیار حساس حیات سیاسی خود قرار داریم. خدایا برای ملت ما و برای بزرگای ما توفیق عنایت بکو که وحدت، یک پارچگی و اتحاد خود را حفظ کنند، با در نظر داشت خرد جمعیشان. خدایا اینها را از این مصیبت با موفقیت با سر بلند اینا را بگذران. و همچنین دعای ما است که خداوند کریم بزرگان این مملکت، سیاسیون و جهت‌های مطرح این کشور را برشان توفیق عنایت بفرمایند که در محوریت زعامت دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای عبور از این مصیبت دستی واحد داشته باشند، با فکر واحد، با حفظ دستاوردهای کلان نظام جمهوری اسلامی افغانستان با این قضیه وارد برخورد شوند و مردم افغانستان را سربلند بسازند. خداوند کریم ملت ما بسیار درد کشیده، بسیار رنج کشیده، درد از به انتهاست. خدایا برای ما یک صلح با عزت و پایداری که در او صلح سربلندی و عزت و وحدت و یک پارچگی ما حفظ شود خدایا نصیب ما بگردان. و خدایا کسایی که موجهای ناامنی، اختلاف از بیرون جهت میتن و برای کشور ما مدیریت میکنن، خدایا اگر قابل توفیق است برشان توفیق عنایت بکو، اگر قابل توفیق نیست خدایا از شر از این ملت با عزت و سرافراز و سربلند نجات بده. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.